صحیح ده ښه and page edit yes पदे पात पर आशय पहले वह क्लिक की एच की लोकल मशीन सेकंड नंबर बेबा क्लिक की सिस्टम बेबा क्लिक की करंट कंट्रोल सेट बेबा क्लिक की कंट्रोल की दन्ना सेशन मैनेजर چې دلته क्लिक की نو دلته با یو فایلی اوس دلته نشته ها تاسو سیستم کې وایي چې میسج درکړي فایل رینیم آپریشنز دلته به فایل رینیم آپریشنز باغې به رائټ کلیک کوي ډیلیټ وګوره چې بل فایل ډیلیټ نه کوي ایگزیکټلی ما کبه ډیلیټ کوي صحیح ده که رجسټري مې ډیلیټ کړه دا ټول د وینډوز سیټینګ دی بیا به کرپټي فایل رینیم آپریشن file rename pending operations pending pending file rename pending operations अब डिलीट कई अच्छा डिलीट कई बे बदा मैसेज न राजी बे इंस्टॉल शी پرون تصویر چې یو ډیټابیس ته موږ سایز ورکړی دی که فرض کړه بیا زموږ زیات سایز پکار شو نو بیا به څنګه ورته سایز ورکړو ٹھیک ده هغه سایز څنګه چینج کوو ولن کوو ٹھیک ده موږ سایز الریډي چې که سایز ګورو د ډیټابیس پاتې ګورو نه لپاره څه کمانډو exec sp _help db بیا اکاؤنٹنگ یعنی ډیټابیس نیم دا ډیټابیس موږ پرون کریټ کړو اکاؤنٹنگ ګوره د دې فایل سایز څومره دی 5 MB دی کنه ګوره KB کی سایز ورکړی دی خو 5 MB دی صحیح ده اوس د دې دا فایل سایز زما ضرورت شو چې 100 MB اوس فایل سایز به د دې څنګه چینج کوو بیا الټر کمانډ سره کیږي الټر ډیټابیس کم ډیټابیس اکاؤنٹنگ alter database accounting bia modify file yes modify file name is equal to اوس هغه نیم چې کوم موږ ورکول او موږ دلته ریفر کوو ډیټابیس نیم نه دا د فایل نیم دلته څه دی دا وګورئ کدا اکاؤنٹنگ دی کنه کدا فایل نیم ته بل څه ورکړی نو مکه ودلته ورکړي چې دې فایل سایز زیاتول غواړو صحیح ده کنه فایل نیم is equal to accounting comma size is equal to size وته زیاته وګڼه size is equal to 100 MB sure دا ډیټا دا کمانډ سایز موږ سایز غواړو چې زیات شي صحیح ده میک سایز ګوره دلته میکسیمم سایز د دې 50 MB دی صحیح ده کنه اوس په دا زموږ ضرورت شي چې دا سپیس زموږ سره زیات شي 100 MB زما نور پکار دی چې دې سره اضافه شي یعنی سایز ورسی 100 MB دا نو دا کمانډ به ولیکو modify file فایل نیم دلته و فایل نیم ورکو پاس دا ډیټابیس نوم دی دا د فایل نیم دی
شو دا ډیټابیس نیم دی دا د فایل نیم دی ځکه چې دواړه موږ یو شی ورکړی پرون د فایل نیم او ډیټابیس نیم موږ سیم ورکړو لاجیکل اول چې کوم د اکاونټ لاګ دی اکاونټینګ لاګ دی که فرض کا هغه چینج کړي نو دلته به اکاونټینګ لاګ ولیکي نو بیا به هغه فایل چینج شي ٹھیک ده اوس ګورو بیا سایز چې واقعي زیات شوی دی که نه د یو فایل سایز زیات شوی دی exec بیا به دا کمانډ ولیکو sp underscore help db accounting database نوم به ورکړو execute ګوره سایز زیات شوی دی که نه د دې بل سایز هم کم را دی 25 MB دا نه دی زیات شوی ولې چې د دې سایز موږ زیات کړو نو که چېرته زموږ سایز ریکوایرډ وي نو یې لپاره دا کمانډ دی د یو ډیټابیس په ذریعه د بل ډیټابیس سپیس زیاتولی شي د یو ډیټابیس په ذریعه څنګه مثلا اکاونټینګ ډیټابیس موږ الټر کړو او د فایل نوم د بل ډیټابیس فایل نوم نه الټر ډیټابیس مطلب دا دی چې یو مکه ډیټابیس کې چینجز کېږي نو بل ډیټابیس نوم سره ورکې او ما خپل ورنسته سیده او مکه ډیټابیس نوم ورکې چې کوم ډیټابیس چینج کول غواړي کنه نو بل خو کنه غلط بیا به خامخا ایرر بدر کوي چې دا ډیټابیس نشته نن به چیک وایو چې په یو ټیبل باندې موږ چیک لګو فار ایگزامپل ویلیوز پکې انټر کوو چې هغه فار ایگزامپل یو امپلای انټیټي د ما سره دی چې د هر یو امپلای سیلری ګریټر دین 8000 نشي کېدی یا ګریټر دین 80000 نشي کېدی دا چیک څنګه لګو او ډیفالت ویلیو پکې څنګه انسرټ کوو غواړي چې یاره یو ویلیو یوزر دی انټری کوي هغه ویلیو پرووایډ نه کړی یو ټیبل ته نو ډیفالت ویلیو دې پکې سره شي یا کا ویلیو پکې انسرټ کوي نو څومره ویلیو پکار ده ګریټر دین یا لیس دین شو دا کنډیشنل ډیټابیس چې کوم ډیټابیس کې ټیبل جوړو هغه به د دې ځای نه سلیکټ کو یا دلته وایي کې یوز اکاونټینګ دا ډیټابیس موږ یوز کوو کریټ ټیبل په دې کې کوم ټیبل دي چې ډوپلیکیټ پکې رانشي دلته به امپلای یو ټیبل ټیسټینګ امپلای شو create table employee id identity means چې په خپل وای انکریمنٹ کی auto increment identity primary key means duplication پکې نشي راتلی ګوره کله دې ټایپ دی انټیجر نو په دې کې 1 2 ځله نشي راتلی 1 به صرف یو ځلی primary key not null primary key چې کړه automatically not null چې شو null value بده کې نه خامخا به د value ورکې full name varchar شو ولې چې name راتلی شي کنه character id که ته غواړې چې را دې کې varchar یا د انټیجر نه علاوه a b c پکې راتلی شي نو بیا به ټایپ varchar ورکو انټیجر مطلب 0 to 9 پکې راتلی شي باقی پکې سم رات نشي راتلی varchar मतलब a to z का इनसे वर्ग हम पकड़ आते हैं ठीक है varchar 50 कता सारा नेम द 50 कैरेक्टर न ज्यादा लगा अब्दुल्ला अब्दुल्ला नेम की 100 कैरेक्टर्स दी a यो कैरेक्टर b दो कैरेक्टर d درې कैरेक्टर د څه وشماره چې دا 50 نه دا कैरेक्टर زیات فل به دا کالم نه اخلي اوس د دې کالم سایز څومره دی 50 او دا varchar څه شه دی ډیټا ټایپ صحیح شو دا موږ په تھیوریټیکل پارت کې ویلو چې دا څه شی دی میټا ډیټا اباوت ډیټا اوس دا نیم ډسکرپشن دی چې نیم وایي varchar د دې سایز وایي 50 کوي چې نل دی نشي کېدی نو دلته به ولیکي ناٹ نل یعنی دا څو خالی نشي پرېښودی ناٹ نل اوس که په دې کې سیلري ده سیلري ټایپ انټیجر دی شو اوس په دې باندې دا چیک لګاو چې سیلری دی د 8000 نه ګریټر را نشي
یعنی ما سره د امپلایز نشته چې دا غي سیلری د 8000 نه ګریټر یا کمی 8000 نه وی چیک سیلری